15 کاله مخکې په افغانستان کې د پاچا محمد ظاهر په ضد کودتا وشوه. د دې کودتا مشري محمد داود خان کوله او پوځي افسرانو د کودتا په پایله کې شاهي نظام ړنګ او پر ځای جمهوریت اعلان کړ. داود خان ویل ژور اصلاحات غواړي. نن له داسې چا سره خبرې کوو چې له سردار محمد داود خان سره نږدې پاتې شوی و او د چنګاښ د 26مې په کودتا کې هم ونډه لرله. پاچا ګل وفادار چې د داود خان په کابینه کې د سرحدونو چارو وزیر را سره دی. ښاغلی وفادار، مننه چې د BBC سټوډیو ته راغلی. ستړي مشئ. او که پیل له همدې نه وکړو، دې ته څه اړتیا وه چې داود خان چې تاسو هم هغه مهال ورسره ملګري وئ د پاچا پر ضد کودتا وکړي؟ اول خو غواړم چې تاسو ته تڼۍ صاحب، تاسو همکارانو ته، کارکوونکو ته، BBC دغه ځای کې چې دي، اوریدونکو ته او لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کړم. تاسو دغه سوال په ځواب کې باید ووایم چې افغانستان یوه داسې مرحلې ته رسېدلی و چې یوه تحول ته ضرورت و. دا تحول البته موږ وروسته په خبر شو داود خان په کوم وخت کې صدر اعظم و، د ده د خبر درته وایم چې کوم وخت صدر اعظم و، دا دغه نتیجې ته رسېدلی و چې په دا شکل اداره چې ده دا که دا تغییر باید راشي. څه رقم تغییر چې ده د په شخصي لحاظ دا مسله د شاه سره مطرح کړې وه چې دا په باعث د شاه د شی مشروطه شي. یو دوم دغه کوم امتیاز چې فامیل د شاهي اخلي د ده په حصه کې کوم هغه اعتراض نه لرو، اما د تره زمان چې په جمله کې دایم راته دا چې غیر منصفانه دي. یعنی مطلب مو دا دی هغه بدلونونه چې د کودتا په نتیجه کې راغلل، دغه بدلونونو په اړه یې له پاچا سره خبرې کړې وې؟ دغسې د پاچا چې دا صدر اعظم ورسره کړې وې، بلاخبره خبره دغه ځای ته ورسېده چې شاه نه مثبت ځواب ورکوه نه منفي. کوم شی ده چې ولو د صدارت په وخت کې د شاه سره په شخصي توګه ورته ول و دی خپله کابینه راټولوي، هغه شیان دی په قلم باندې کاغذ باندې راوړي، کابینې غړیو ته ورکوي چې دغه هفته تاسو په کور کې وګورئ، بله هفته چې د کابینې غونډه وشوه په موږ دا په بحث وکړو، دغه شی علني کوي د کابینې غړیو ته چې دغه ولې د هغه د ټولو څه تایید کړی ته. بیا د ولې دی چې که څوک غواړي چې کمه زیاته کم نظر ورکوي، بیا دا صحیح دی. اخر پیشنهاد مطلب وبخښئ د پلان نه مو څه دی؟ دا کوم بل پلان و که همدغه د کودتا پلان کوي چې داود خان ته څه وخت پیدا شوی دا شی؟ دا فکر ورته څنګه پیدا دا فکر څنګه ورته پیدا شوی؟ دغه بیا دغه د کوم د مختصرې درته وایم، دغه پلان دی لګلی و د روڼشاه د شاهي ته یې لګلی و. یو شرط بل نه و چې که چېرته شاه یې ونه مني دی خبره دی به استعفا ورکوي کابینه، په آینده کې به د سره همکاري نه کوي. دا یې چې ولکه شاه بیا پټه خوله پاتې شه، ځواب یې نه ورکوه. 40 شپې چې تېرې شوې، داسې بین المللي داسې یو تعامل دی چې 40 شپې که ځواب څوک ورنه کړي دغه معنا یې رد ده که نه، چې داود خان هغه وکړه، استعفا وکړه. دغه د یک شکل د تحول د خپله داود خان څخه دا فکر په یو وخت پیدا شو د مصالحې د لارې وینم. نو کله چې د استعفا ورکړه دی خو څه موده طبعا په کور کې و، بیا وروسته بیرته همدغه پلان را ژوندی شو او د بیا د کودتا ته ملا وتړله که څنګه؟ ستاسو سره یې څه ویل؟ مثلا دا د کودتا په اړه د پلانونو په اړه له تاسو سره خبرې کېدې، مشورې کېدې که نه؟ داود خان در سره کولې دا خبرې؟ داسې دی چې داود خان خو دا دوم مثال څوک نشي راوړی چې د ده په حالت کې وي نیته کودتا وکړي. د هیڅ نظامي قوت هیڅ نه لره، که چې نه لره کودتا څنګه کا؟ داود خان داسې ابتکار یې وکړ. اول د په هغه باندې خط کش کړ، دا څوک چې غټ هغه منصب یې لري، قدرت یې لري په عسکري کې، د وړو نه یې شروع وکړه که نه. زه په وخت کې تورن وم، د موږ اکثره ملګري تورن بریدمن دغه و، او اصلي قدرت ویم د دغه سره، او دغه بیا څومره ډېر هغه د خطر ده چې افشا کېږي. نو داود خان چې کودتا دغه اقدام چې ده وکړو، اول یې دا مسله د خپل ورور سره د مطرح کړې وه. یو ورته ویلو چې وروره دا هېڅ امکان نه لري، ته نظامي قدرت نه لري، دا افشا کېږي. بیا ده ورته ویلو چې مو تصمیم نیولی دا عملي کوم.
او دا غټ ابتکار ده وکړو. اما داسې و چې دغه د ده سره چې څوک په دا پروګرام کې وو 2 ټکي سره شریک وو. یو په افغانستان کې شاهي نظام بدلول په جمهوریت، دوم د داود خان په دغه کې چې دا کامیاب شو دا به دغه نظام مشر وي. نور موږ نه سره پېژندل بل د عقیدې هم نه خو په دې کې د لږ ورته وغږېږو راته ووایه چې څومره بدلون بیا راغی که نه. خو په خپله دا د کودتا په اړه زموږ کتونکو ته او اورېدونکو ته ووایه، ځکه زموږ ډېر کتونکي اورېدونکي ښایي له دې مسلو نه اکثره ځوانان دي او نه دي په خبر. راته ووایه څنګه پلان جوړ شو، څنګه مو کودتا وکړه، داود خان تاسو ته څه وویل او دا پلان څنګه جوړ شو چې د چنګاښ په 26مه دغه وشول؟ دا داود خان 2 شیه د څوک چې کودتا کې ګډون کې چاته یې نه وي. اول وخت او دوم چې کودتا کېږي دی به چېرته وي. دا 2 شیه نه وي. صحیح کورو مو چې افشا نه شي. یعنې خپلو نږدې ملګرو ته یې نه ویل، تاسو ته یې نه ویل؟ هېچا ته یې نه وي. هېچا ته یې نه وي چې کله کېږي کله نه کېږي. دومره چې هر وخت غږ در باندې وي چې تاسو باید اماده یعنې دا پلان د خپله د ځان سره و، هېچا ته یې نه وایه؟ ځان سره و. په هغه یې درته وایي چې تا په حصه کې در سره غږېده، فرض ده په هوایي کې هوایي حصه کې ما سره غږېده، مګر نورو قواو په باره کې ما سره نه غږېده. بیا د هوایي په حصه کې د بل چا سره نه غږېده. څرنګه دا شی شروع شو او دا راته وایه څنګه شروع شو؟ شروع داسې شو چې دولت ته راپور ورسېده دغه 15 ورځې مخکې د کودتا نه چې داود خان په مشرۍ کودتا کوي. د چې اخر ته بیا معاون شو د عبدالله په کور کې رجم کړه. اول ورده څوک چې د کودتا کې ګډون کي دا مشرونه په دغه ځای کې راټول کړو. راته وایي چې کودتا نه دولت خبر شوی دی، تصمیم په تاسو پورې دی چې 4 څه چې کوي وایي کوي. په دا کې متاسفانه ځینې نفر وپښیمانه شو چې رښتیا وخت راغی. تاسو هم پکې وئ په دې کسانو کې چې درته ویل چې کودتا پلان افشا شوی دی نو اوس به څه کوو؟ تاسو هم وئ په دې کسانو کې؟ هوایي نه خو زه وم که نه، پکې وئ په دې مجلس کې؟ دا مجلس کې هوایي نفر و، د کماندو و، د هغه و، د غونډ د شیرپور نه و. نو ښه وبښئ، بیا څه وشول په غونډه کې؟ ده ورته وویل چې دغسې کیسه ده، دولت خبر شوی دی د کودتا په باره کې. نو پرېکړه څنګه وشوه چې څه به کوئ؟ نو دا و چې تاسو پوهېږئ هغه پرېکړه وکړئ. بیا دا خبره یې وکړه، دی ووت، موږ سره پورته شو. په دغه ځای کې داسې حالت راغی چې کوم وخت کې موږ کودتا کړه، اوس کودتا مجبور کولو چې وبکړه. دغه نفر دی تر اخره افشا هم نه کړ چا ول ورکړی و. په 25 د سرطان یې کور ته ورغلم. یوه ورځ مخکې د کودتا دغه کودتا کېږي په دې سبا کې او داسې وخت ورغلم چې د عادي وخت نه و، د رسمي ورځ ورغلم. زه به همت رخصتي په ورځ ورتلم. ورته به مو چې د موږ هلیکوپټر مجهز دي، په راکټو باندې تطبیقات لرو، ثابته تطبیقات دي. که نن شپه هغه ونه کړه، کودتا ونه کړه، دا ثابته دا فایر کېږي. موږ راکټ بیا په تیاره کې نشته، په هلیکوپټر کې نشته. بیا به ډپونه راوړو. بیا دا و چې د کماندو و په ار کې موږ لاس ټانکونه لرل، چې په یو کې د ګارد کې حبیب الله و، کماندو کې فیض محمد، یا دغه 2 بول راوړه. د پلان نه زه خبروم چې کوم پلان دی. یو وخت کې راته وویل چې دا قطعات چې ګډون په کودتا کې کوي، یا دی د مخابرې ارتباط پلان جوړ کړه. بیا مو چې مولي مینه کې څه خل جوړ کړه، لاندې د تم دی مو ته وویل دا چې د واله مو ته یې وویل دا په ده پورې وساړه دی بل څه ته و. دا چې په دا ورځ دی تصمیم نیسي چې مو وظیفه په هوایي کوه، دا د مو سره یوځای کوي، دا به ده پورې څېړله. په دا غوټه نفره کې چې دا به ورته فیض محمد و حبیب الله چې موږ ته وریو سیرې ته و چې غوږ ونیسه و چې دا 2 شی د همیش پوښتنه کړه چې کودتا کله کېږي او ته به په کوم ځای کې وې. و چې داسې ده چې کودتا نن شپه په 12 بجو. بیا مو صاحب داسې ده د 12 بجې مو سینما شوقي نه یم، ورودلی به چې آخري فلم نه وخت خلاصېږي. که دغه ځکه حرکات وشي د خلق ته به هغه موږ مزاحم شو. و چې مو چې دا که په 1 بجې شي، داود خان عادت هم دغه څه چې اخر خبره باید یې ده وایي. و چې نن نور 1 بجې نه خبره سه په 1 نیمه دي شي.
د سهار یوه نیمه یعنې د شپې چې دا یوه ځکه ونه وي دا خو مو ویلې وه که نه چې ده خبره صحیح چې موږ صحیح دوهم زه په د خپل کور کوم مو د مهال د کمانده چې ورته کړ اوس خپله وظیفه ته غوږ ونیسم زه ظاهرون شو چې خپله وظیفه مو په هغوی کړم و چې د شپې نوم به جوړوي تقسیموي دوم دستګاه د مخابرې به د مو د کور ته راوړې په یوه بجه د شپې بل آخري راپور په لاسه بجې محمد درملتون چې په وزیر اکبر خان کوو دغه په شپه په لاسه بجې آخري راپور به ورته وکړ بیا مو صاحب دا دوه شی کړی شم د یو نشم کړی چې مو زه دستګاه نشم ریاستی و چې مالته کماندان د کاډک د مخابرې موږ درسته ده زه یم او چې ربوسه مې چیرې وبیسي بیا ده و چې نه مو چې یوه چاره شته زه به په مخکې کودتا وکړم په 12 بجې و چې هېڅ امکان نه لري زه چې وپوهېدم چې دغه کیسه که ونه شي کودتا هم پورته کېږي فیض محمد حبیب الله په دا خبر کړه مو چې کیسه داسې ده و چې سید مو چې زه په دا 12 بجې کودتا کوم چې کوي ته یې وکړه که فرضاً افشا شو دی کماندو ته امر کړي چې که ته درشي شو هغه هغه پسې کوخاست نو په دا شپه باندې سیب دا فیصله وشوه چې په یوه نیمه بجه د شپې شپږویشتم د سرطان کودتا باید وشي نوم د شپې جوړ شو که تاسو ته ورکړی شو نفر مخکې هر څوک خپله وظیفه خبر وو موږ چې کوم نفر د وظیفې خبره چې تاسو وکړه وظیفه مو څه وه د کودتا نه مو هدف په دې شپه چې تاسو ویل چې موږ باید کودتا کړې وای څه مو غوښتل مثلا پاچا مو له منځه وړ وزارتونه مو نیول ارګ مو نیوه که هدف مو څه شی و زموږ عمده دوه شی وه تسلیمي د ارګ و کماندان د قوای مرکز د بشر زوم عبدالولي مګر مشکل څه و داود خان موږ ته واضح ووایي و چې که د 10 نفر نه اضافه به یو نفر اضافه مړ شو دغه کودتا مسؤلیت زه په غوړه نه وخله بیا تو څه پکې کورم په ګارد کې 1000 نفر موږ په ګارد ته چې ورنتو 200 د موږ 200 نفر دا باید یو صحیح تکتیک وغوړي که نه موږ ارګ په 15 دقیقې کې ونیو دغه نظر نه امریکان وایي نه روس نه وایي نه جرمن وایي موږ داسې اردوم لرل خو پاچا په هغه وخت کې نه و په ارګ هغه پاچا د یو ځوای په بل کو د زمن د غوټ په خارج کو فکر کوئ چې د داود خان د کودتا پلان کېدی شي یو دلیل دا هم چې پاچا نشته په آرامه دی کولی شي چې واک ترلاسه کړي که څنګه نه پاچا هېڅ رول نه لره موږ دوه شی موږ هغه سره د نظامي قدرت سره موږ کور یعنې د پاچا او داود خان ترمنځ هیڅ ډول داسې پټ تړون نه و شوی په دې برخه کې چې په دې ډول به واک تا ته وسپارم مثلا داود خان ته دا نه وویل شوي نه قطعا نو داود خان په دې پوهېده چې د دغې کودتا پایلې به څه وي مثلا وروسته چې کله کودتا کامیابه شوله د اول پلانونه څه وو نو داسې ده چې د داود خان خو مخکې هغه نه چې کودتا وکړي پلان یې لرو چې څه باید وشي مملکت یعنې هماغه پلان چې د مخکې د کودتا نه لرل د هغو د عملي کولو لپاره د اول پلان و اوس یو هدف دپاره د کودتا وکړه دا اوس دا د شخصي لحاظ یې وګورې دا یې تر اخره ارګ ته ورانغی چې ژوند کې وکړي دا اوس چې په ارګ کې وشي داود خان ارګ ته ورانغی ده معاش ونه خست ده به د شپې تر 8 بجې پورې کور که شخصي لحاظ ده هېڅ په ګټه تر ونه خست دا رښتیا د تمه د یو په صداقت کې یو مینه د وطن سره هغه بیخي د جنون د هغه تر سره وطن سره مینه لرله خو ځینې بیا دا وایي چې د واک سره هم د قدرت سره یې هم مینه وه او د ده یو هدف همدا و چې دی باید اول سړی وي د دې لپاره یې کودتا هم وکړه چې دی باید ولسمشر وي او دی اول وي د دې خلکو دغو اندېښنو ته مو ځواب څه دی نه داسې دی چې ده چې کودتا کړه البته دوم خو په دا نه کړه چې کودتا دی ول دوم شوی وی که نه اول خو لره که دا یو بل دا چې واک د قدرت چې غوښت د خدمت لپاره یې غوښت رښتیا قدرت یې شوقي و دا واقعیت ما بیا دومره کور یم بیا که د چا یې لیوز نه کړه غوټ په یوه سترګه یې کوته د خپل زوی و د عادي افغان هېڅ فرق نه پکې نو بدلونونه د ده څه وو د باچا سره د توپیر د ده په سیاست او بدلونو کې څه وو مثلا څه یې داسې غوښتل چې د باچا له وخت سره بیخي خورا زیات توپیر ولري اوس خورا داسې زیات توپیر اول خو داسې و چې په هغه د شا په وخت کې دغه غوټ چې موږ به ټول واک ورته وی د غوټ قدرت شا و
دا رښتیا دومره مخالف د قدرت هم د نه و یوه شي دته زور ورکوه چې قدرت ته په لوس کې نیولی دی هغه نه استفاده نه کړي چې مثلا که قدرت غواړو باید کور هم دومره وکړه که نه نو دغه بل چې بس هغه وخت تېر دی چې په شاهي نظام و په افغانستان کې افغانستان هم مخته لاړ شاهي مشروطه باید دغه واک باید د شانه ملت ته انتقال شي خو ځینې خلک په دې نظر هم دي چې کله چې دا شاهي نظام ړنګ شو په افغانستان کې شاهي نظام په یو ډول په سیمه کې د ثبات یو سمبول و کله چې دا نظام ړنګ شو افغانستان بې ثباته شو فکر نه کوئ چې دا نظر د دوی سم دی نه زه داسې دی دغه خبره هغه څوک چې رښتیا دغه د آخري وخت ظاهرشاه تقریبا 40 کاله پاچاهي وکړه د ده سره دغه د څلور طرفه خلک دومره نږدې شوي دومره ګټې دی سره شریک و دا نظام چې منځه لاړ و دا پېژندل شوي خلکو په کولو د جامعه کوم خلک پېژندل دغه واقعا دوی ته غټه ضرر و شخصي ضرر و نه تاسو خو د اشخاصو خبره کوئ زما هدف د سیمې د هیوادونو دی مثلا سیمه ییز ځواکونه له دې یو سترګه یې کوله چې په افغانستان کې یو ثبات دی خو کله چې دغه ثبات چې شاهي نظام دا ړنګ شو طبعا افغانستان هم د سیمې د هیوادونو په نظر کې داسې دروند او کلک باثباته هیواد نه و لکه د شاه په وخت کې چې و داسې دی چې یو د باید سیاست مو وڅېړو که نه داود خان چې قدرت ته ورسېد دغه خبره ډېره واضح وکړه چې افغانستان د دنیا د غوټو د ټولو مملکتو سره لرې دي که نږدې دي غټ دي که وړه دي د غوټو سره اسانه روابط غواړي یو مملکت چې پاکستان ورته وایي یو څه موږ سیاسي اختلاف لرو عام غواړو چې د سیاسي لارې حل کړو و داود خان دا کورې ځکه که چې اول افغانستان ضرورت نه لره چې مملکت سره روابط خراب کړي او بل دومره قدرت نه لري چې مملکت سره هغه کې یو ضرر ورسي واقعا د خارجي سیاست غوټ مملکت سره هغه خو د پاکستان خبره چې تاسو وکړه د پاکستان سره هم د سیاست یو ډول نه و مثلا کله به ډېر تریخ شو په اولو کې مثلا ډېر حالات ترنګلي و د پاکستان سره وروسته بیا پاکستان ته سفر وکړ سعودي ته ولاړ او د مناسبات بیا بل ډول شول نو فکر نه کوئ چې د سیاست هم د سیمې د هیوادونو سره یو ډول څپڅپاند و ډېر ثابت نه و بیا پاکستان پر هغه ونه سمه ده پاکستان څه داسې و چې دی د پښتنو بلوچو مسله بیخي د دغه نه دی نشه تېرېدی دی د کوزو پښتنو نه هېڅ نشه تېرېدی نو د څه غوښتل د کوزو پښتنو دپاره د پښتنو دپاره دا چې اول صدر اعظم شه په یغه وخت کې لویه جرګه یې راوغوښته یغه پرېکړه وکړه چې موږ د ډیورند خط په رسمیت نه منو لویه جرګه چې البته د رئیس دولت نه هم هغه صلاحیت زیاته که نه دا استثنایي ډوله ده بیا و چې پښتانه او بلوچ حق غواړم مګر په هغه خبره ټینګ ولرو چې موږ خط ډیورند نه منو خو د ډیورند کرښه خو پخوانیو پاچاهانو دغه نه وروسته پاچاهانو هېچا هم نه دي ویلي چې موږ یې منو خو دا چې صدارت په وخت کې دا موضوع د جدي ونیوه که نه صدر اعظم هم چې و دغه نه دی نشه تېرېدی اما بیا په پاکستان سره دغه مسله ورته وایي چې حق یې ورکړی دغه خلکو زه په خپله چې وزیر سرحدات شوم دغه مو پوښتنه وکړه چې پالیسي څه شی ده پښتونستان مسله و چې موږ لویه جرګې فیصله کړې چې دا موږ نه منو چې نه یې منو موږ په خط ډیورند مسله موږ نه پورته کوو بیا نو معنا ده چې د دې په پایله کې د پاکستان سره مناسبات ګډوډ شول ورسره خړپړ شول خو دا چې د صدارت په وخت کې دا کیسه کړې وه که نه صدارت په وخت کله چې ولسمشر شو بیا چې ولسمشر شه دغسې و چې موږ د یو مملکت په دنیا کې دی چې موږ سیاسي اختلاف ورسره لرو غواړو چې د خبره لري ورسره حل کړو مطلب پاکستان مطلب پاکستان وایي او د نورو هیوادونو سره د اړیکې مثلا په هغه وخت کې یوه نیوکه په ده ده چې دی پخواني شوروي اتحاد ته ډېر نږدې و او هغه کسان چې په افغانستان کې پخواني شوروي ملاتړ ترې کاوه د هغوی سره یې هم مناسبات نږدې شول تر دې حده پورې چې هغه وایي چې په کودتا کې دوی ورسره برخه اخیستې وه او وروسته طبعا معلومه ده چې همدغو کیڼ اړخو په ده کودتا وکړه بیا چې د ثور پیښې راغلې دا هغه د مخکې به دا د که شوروي اتحاد و که غربیانو دا د غوټ سره نه روابط غوښته په هغه وخت کې اول دا چې مراجعه وکړه غرب ته د وسلې په باره کې غرب منفي ځواب ورکړه منفي پرېږده شرایط یې پکې ښه چې ده ته یې منل مړ ده چې یو دغه د پښتونستان مسله او دغه نه په صرف نظر کې غرب ورته ویلي په خپله امریکا ته ورور لګلی نعیم خان په وخت وزیر خارجه و معاون د صدارت
یو به په پښتونستان مثلا نه باغه کې صرف نظر کې دوم په پاک د سنتو او ستو کې به شاملېږي چې د ایران په وخت غړای وو عراق و پاکستان و خپل امریکا و دا شرطونه داود خان ته منل ورنه و دا هم باید ویر نکو داود خان د جمله د مؤسسینو د غیر منسلکه واده و چې پاک سو کارنو د هغه د اندونیزیا تیتو د یوګوسلاویا و په خپل داود خان د مؤسسینو د غیر منسلکه واده یو داود خان و خو بیا وروسته خو دا کیسه همداسې پاتې نه شوله دی بیا د شوروي اتحاد سره ډېر نږدې شو مثلا سفرونه یې وکړل او د شوروي سره یې مناسبات خورا نږدې شول چې یو د دې نه دا هم و چې بیا د شوروي اتحاد وسله د واخیستله په افغانستان کې او د مثلا پوځیان یې ولیږل چې هلته زده کړه وکړي په دې باندې فکر نه کوئ چې دی پخواني شوروي ته یا کیڼ اړخو ته ډېر نږدې شو که په بهر کې و او که دننه و داسې دی چې زه بیا یم دا ډېر ور نږدې کړ دا که ډېر نږدې که دی اول به خپل ورور اول به امریکا ته نه لګه که دی ډېر ور نږدې که دی ورور به چېرته امریکا ته لګه چې منفي ځواب یې وخوست دا دوه لارې لرلې لیا به په خپله سلا جوړوله په خپل ملک لیا به بله شوروي ته نه وخوسته دا که دی دا خلک نږدې بلي دی ور نږدې که و هغه د دې نه مخکې مې یو څه ورته نږدې و حتی داسې ویل کېږي چې ګواکې د ده په کودتا کې هم چې تاسو هم پکې ګډون لاره کیڼ اړخو ونډه لرله د کیڼ اړخو ونډه پکې وه یا په اصطلاح د کمونیست پلو نو زه نه پوهېږم مثلا څوک مثلا دوی وایي چې هغه کسان چې وروسته بیا دته ډېر نږدې شول د خلق دیموکراتیک ګوند ځینې غړي یادوي مثلا د کارمل نوم یادوي چې دته نږدې و ببرک کارمل نو د دې لپاره سړی ویلی شي چې د دې خلکو نظر دا دی چې ګواکې دی ډېر نږدې شو او ډېر اعتبار یې پرې وکړه چې وروسته بیا دوی په پیل کې کودتا ورسره وکړه د پاچا په ضد او وروسته بیا د ده په ضد یې کودتا وکړه دا کیسه صحیح ده دا زه زمانه ما چې د ده سره څوک چې وو دغه خلک بیا په ده کودتا وکړه چاپیون شو دا منم مګر د ده په کودتا کې اول شرط نه و چې څوک په کومه عقیده وي د کودتا کې اشتراک کړي بیا دا سمول چې ډېر پورته شو تحقیق وکړو دوه کسه چاپیون وکړي دوه کسه ستیو هم نه و د نور ورته هغه مقصد د نور خلک ده ستاسو په اړه هم ځینې داسې اوازې دي چې ګواکې تاسو هم دوی ته نږدې وئ یعنې چپیانو ته نږدې وئ رښتیا هم همداسې وه داسې دی چې دغه شرق او غرب کې غټ بول پاسوت مشته په دا سوړ جنگ په وخت کې چې وي که د روسیانو سره به ته نه وې یغه به حتمن دا د غرب سره سړی تړلی دی که یې غرب سره به نه و دی ته حتمن په هغه کې تړلی دی دغه د شرق سره زه دغه د کارمل په وخت کې بندي وم په دا یې متهم کړی وم چې د استخباراتو د امریکا د انګلیس سره یغه زه جذب کړی تر اخره پورې دا یې وکسه وه حتی مشاور د شوروي نه چې هغه دغه کیسه یې وکړه نو په هغه زه د شکر د غیر د خپل وطن سره د خپل وطندارونو سره د هیڅ مملکت دنیا کې که شرقي دی که غربي دی که شمالي که جنوبي دی پاک افغان په دې افتخار کوي چې سره راځي چې لږ څه ستاسو د شخصي اړیکو په اړه له داود خان سره مو چې لرل لږ زموږ کتونکو اورېدونکو ته ووایي کله سره بلد شوئ څومره وخت مخکې او په څه ډول حالاتو کې بیا څومره ورسره نږدې وئ او تر کومه وخته مو مجموع کې چې وکړه مو 15 کاله دی پېژن اول ځل مو کله وپېژانده چېرته اول ځل داسې و چې دی چې په فکر کومه 22 کال د هجري و دی صدر اعظم شي د هغه وخت جنوبي ولایت ته د سفر وکړه زموږ منطقې ته چې ورغلس لاندې درته یم یعنې پکتیا زدرانو ته درغی زدران لر خوست ته تېرېده که نه د ګردیز نه نو په وخت کې جنوبي ولایت بلوس پکتیا ولایت یې بولي په یغ ځای کې چې وایي دا چې د درې شی د پیشنهاد وکړه د خلکو ته چې یو مکتب جوړ کړي یو به د هغه دوره باید تېره کوي د مکلفیت عسکري وکړي دریم د وسله مه ګرځوئ د خلکو منفي ځواب ورکړو زه چې نولته نږدې ورغلی د توجه شوی راته ورته وایي چې مکتب ته څه کنه مکتب ونه پېژنم خو اکثر خبره به دې ته هم وشوه چې پخپله چې صابونه بله ورځ د خوست نه روسم په دغه ځای کې وداره چې زه د کوبل ته داود خان دې ته نو صابونه بله ورځ ودرېدم په فکر کې غم و ژړو چې لکه چې سړی چې مري چې مکتب ته ځي کوبل ته یې راوړم دا اول هغه و دغه زړه یې غوښت په رحمن بابا کې شامل کړي
چون د خپل یا ورته و چې د مکتبونه وروخه د مکتب لسمو خوال یې ول دی خوال یې بخوا کې شو زه ټینګ په دا د موزه دغه مکتب یم بیا زه په عربي ښوونځي کې شامل شوم 12 نه چې خلاص شوم به شوروي ته تللم په دغه کول دم استعفا وکړه اصلا کې مو ډېر نږدې اړیکې دغه وخت نه شروع کړي ها پوښتنه دا ده چې تاسو ته چې درغی مثلا داسې یو داسې ځوان تنکای ځوان چې په دې نوې خبر چې مکتب چې شی دی ښوونځی چې شی دی لیک او لوست شی دی نو څنګه یې تاسو غوره کړئ حتما یا به مو پلار ورسره پېژندل یا به خانان وایي تاسو ولې تاسو غوره کړئ ولې بل څوک نه بل څوک نه و زه د خپل پلار ساتلی وم صدر اعظم رضي پلار صاحب مو نه ورسره پېژندل د سره هېڅ نه هېڅ نه پېژندل هېڅ قط بیا وروسته راغلی حربي ښوونځي ته او د حربي ښوونځي نه وروسته بیا شوروي اتحاد پخواني شوروي اتحاد ته ولاړې معنا ده چې یو څه موده اړیکې ورسره پرې شول د داود خان سره خو داسې و چې که دی به ما ولید خو داسې و لکه یو عادي سړی صدر اعظم ویني که نه کوم مسایل زه نه شو سره غږېدی دی صدر اعظم د مملکت و زه مکتب یو متعلم وم مګر زه چې د چې استعفا وکړه هغه ښه چې درسه کړی و که نه چې دغه زادونه د خپل موټر کارو ورسره شامل کړم مو بیا د ځون وظیفه وبلله چې د ده احترام زه باید وکړم نو د جمعې په ورځ به اکثره زه دته کور ته ورتلم په اوله وختو کې کودتا خبره نه وي ما خو ډېر مخکې ورڅه پېژنده تقریبا 1.5 کال مخکې د کودتا نه دا مسله سیده شو د بیړه نه دوه کړې دا ډېر د یو ارزو دغه و چې که داسې حکومت په افغانستان کې وشي چې کودتا ته ضرورت پیدا نه شي خو ځینې بیا دا وایي چې ده کودتا هم چې وکړه خو ده هم بیا خپل کسان راوستل خپل ملګري په څوکیو باندې کېنول لکه څوک مثلا داسې بل چاته یې هغه نه ده ورکړې که چېرته ده بدلون غوښته خو باید یو خورا لوی بدلون په سیاست کې د ده په اصلاحاتو کې مثلا نوي کسان یې راوستي وای خو دا کار ونه شو زه دغه درته وایم د ده په ملګري کې رښتیا 15 نفر په کابینه کې راغله نور د رادیو نه اعلان وشو چې اول ورځ چې د کودتا وشوه چې معینون د وزیرونو وظیفه تر وخته مختبي تر څو چې کابینه جوړېږي یو مامور تغییر تبدیل نشه هر څه په خپل ځای اما په سیاسي پوستو کې ځینې نفر که فکر ایجاب کړي یو داسې ټیم به جوړوي په سیاسي لحاظ په مسلکي لحاظ یو تن چا نه دی بدل کړی تاسو ته بیا څه درکړل کومه دنده وه ستاسو د کودتا نه وروسته دغه دنده یې ماته راکړه چې اصلا که ما هېڅ فکر نه کړم زه قمندان د کنډک وم په هوایي کې چې راته وایي چې ته وزیر د سرحدات دا وزارت مخکې نه و نوم یې هم نه وایي و زه چې رښتیا درته وایم په کودتا کې ما نه یم ډور شوی لکه دغه کسې نه چې وډور ځکه چې ورسره نه بلد فکر که چې دغه مخصوص خلک باید وي که نه یعنې زه نشم کړی بدون ورته وبه مو دا کور زه نشم کړی ور بیا هغه یې کړم چې دا دومره غټ کور ده چې وکړه دا وړ دی مو صاحبه وړو دا غټ دی بیا مو دا وزارت زه نه پېژنم د وزارت سرحدات بیا نو چې وزیر شوی بیا پوه شوی چې د چی شي دپاره دا وزارت جوړ نه بیا کړی ورته تشریح دنده مو څه وه او څه مو وکړل نه په هغه وخت کې تشریح کړه چې که دغه وزارت د پښتونستان نوم پکې بې نزاکت پیدا کوي د کابینې غړي چې په د کابینې کې وډیر د وزارت شي پوره ده یعنې یو ډول سیاسي وزارت و چې د جوړ کړه دغه د پښتنو پوره جوړ کړه دا جوړ کړه یو او دوم داسې و چې دغه د یو د وزارت دفاع یو د وزارت سرحدات دا موضوع په مجلس وزرا کې نه مطرح کوله وي مو ته یو چار شی چې شخص متوي محرم د اخصاص ته و دغه خاص علاقه یې لري رښتیا په افغانستان مسله د بوش لکه چې یو اړ د پریوي او وجود ناقص د پښتونستان مسله ده د کودتا په اړه یوه بله پوښتنه چې زما فکر ته راغله دا ده چې کله چې تاسو کودتا کوله د ده سره فکر مو کاوه چې د غږ در باندې کړی دی او باید عملي یې که نه په شعوري توګه تاسو خپله دې ته تیار وئ چې کودتا باید وشي په ظاهر شاه باندې داسې دی چې یو د موږ بحث راکړو که نه دا بحث هم خوندور دی هم په زړه پورې دی یو دا چې عملي کې د سر نه ژوند نه به ته تېرېږي د ژوند نه چې تېرېږي اساسي فکر ته نه کوي څو چې په عقیده په یوه شي ته ونه لرئ زه په خپله دا عقیده به لرله چې په افغانستان کې جمهوریت راشي په افغانستان په خلکو چې مو څوک پېژندم شخصا مو
داود خان مو بهتر سړی نه پېژني. مو د ارموند و چې افغانستان کې او اوس هم په دې عقیده یې چې دا سم ګام و، دا پر ځای کار و چې پاچا له منځه ولاړ او پر ځای کودتا وشوه چې تاسو یې هم برخوال وئ او فکر کوئ چې هغه څه چې په فکر کې مو همغسې عملي شول؟ مو خو تر اوسه پورې نه پښیمانه شوی یم. یو وخت به بیا کله یو اصول ورته پیدا شو چې نه ولی کېږي ظاهر شاه چې په پیسه کې ظلم شوی وي. مګر کله دا چې د آخر وخت د ایټالي نه ستون شو افغانستان ته د موقف به چې ولید و به شکر ده چې د په ضد موږ کودتا وکړه. د موقف ایټالي نه چې ولاړ یو وخت به لکه چې ویې پېژنې. نو مقصد زه ته تر اوسه نه یم پښیمانه نه. موږ دا کار هغه خپله مو د نورو ملګري به ملي هدف و چې په افغانستان کې آخري ځل مو کله ولسمشر داود خان ولیده؟ آخري ځل زه په لیبیا کې سفیر وم. کوم کلونه به و؟ د واکمنۍ کلونه ونو؟ د شهادت 3 میاشتې پورته ها د سفر وکړ لیبیا ته په یو ځای کې م سره ولته. بیا دوه په دوه سره کونډ شو. هغه مړی م چې وخوړه د په کوټه کې دا د کې و چې زه تصمیم لرم په دولت کې ژور هغه راولم تغییرات راولم. توم د هغه نه ربلم دغه ځای لیبیا نه. بیا مو صاحب زه عرض کوم ځینې خلکو چې د هغه سره مو ګزاره نه شوه کړی. که هغه خلک مې مو مه دربله. په کابینه کې د دوی په کابینه کې څوک و چې ګزاره مو نه شوه کړی؟ دا پیدا مو چې که هغه خلک هم کېږي مو هم بیا دربلې ته رسه په تکلیف کېږي. دا داود خان دی چا شرط یې قطع نه منه. بیا مو ته د کې وي زه چې چا شرط نه منه. مو صاحب مو شرط نه دی ایښی وایي دا خبره ده داسې منور کوي. نو د هغه 3 میاشتې چېرته بیا دا پسې شهید شو. هغه څه چې تاسو دی پېژانده مثلا د نږدې نه مو پېژانده طبعا تاسو ډېر وخت تېر کړ. ځینې خلک وایي چې دی ډېر غوسهناک سړی و. ځینې وایي چې ډېر به په قارېده مثلا خلک به یې کله کله سپکول. رښتیا هم داسې و؟ دا داسې و چې دی د پرنسیپ سړی و. پرنسیپ یې لرو. دا هېچا ته اجازه نه ورکوله په شمول د خپل ځان چې قانون مراعات نه کړي. قانون عامو ته هم باید هېڅ د قانون الوړ نشته. چا به چې قانون نه بیا هغه وکړه قانون به موت کړ هغه یې نه کړ. نو د خپلې کورنۍ به م حتی که ورور زوی دا به مو د دوی لحاظ هم نه کړه؟ یغه خو قطع جرأت نه چې کړی چې په خوله د خبره یې دی. دا یو. بل تر دا اندازه سنګین انسان و. تر دا اندازه سنګین صاحب خپله سنګین وي بل ته هم په ترنده سترګې ګوري. دا ډېر دروند شخصیت و. د ده مونږ درته ووایو چې د ده دغه محبت خلکو ته و صداقت خپله په جلو به کونز د موټر به چلوه تیل به شخصي ور واچول شخصي موټر چې دولت هغه مصرف دا عجیب غیر دا خپل صداقت وښود. ډیره مننه وفادار صاحب چې راغلی بي بي سي سټوډیو ته او د ولسمشر داود خان په اړه خپلې خاطرې را سره شریکې کړې. مننه. کور ودان. مننه. تو څه نه راغلی کور ته ودان.